د امازون ځنګل چې له 9 هیوادونو سره پوله لري د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل بلل کیږي. دا داسې ځنګل دی چې تر اوسه یوازې د دې ځنګل شاوخوا 8% برخو ته انسانانو مستقیما لاسرسی لرلی. یعنی دا ځنګل نږدې 92% داسې ګڼې او یرونکې برخې لري چې تر اوسه نه دی څېړل شوی او نه هم پرې انسانانو قدم ایښی. ځکه امازون په خپل پراخوالي کې داسې خطرناک حیوانات او حشرات لري چیرته چې د انسانانو ورتګ له بیلابیلو خطرونو سره مخ کوي. د دې ځنګل بشپړ پراخوالی 6.7 میلیونه کیلومتره مربع کیږي، په داسې حال کې چې زموږ د هیواد افغانستان ټول پراخوالی 652 کیلومتره مربع کیږي. په دې معنی چې په امازون ځنګل کې د افغانستان یا پاکستان په څیر 10 هیوادونه په بشپړ ډول ځایږي. همدا لامل دی چې له دې ځنګل څخه موږ تاسې د نړۍ 60% کره اکسیجن ترلاسه کوو، ځکه دا ځنګل په 390 بلیونه ونو پوښل شوی چې د ونو دا تعداد له 14,000 مختلفو نوعو څخه رامنځته شوی. د امازون ځنګل چې باراني ځنګل یا راین فورست هم ورته ویل کیږي چې په اوسط ډول په کال کې 220 باراني ورځې لري. د یوې څېړنې له مخې د دې ځنګل د ونو ګڼوالي او لوړوالي له امله د باران څاڅکي تر نږدې 10 دقیقو پورې د ځمکې تل ته نه رسیږي. سربیره په دې دا ځنګل د 6400 کیلومتره اوږدوالي سره د نړۍ دوهم تر ټولو لوی سیند هم لري چې د امازون ریور په نوم یادیږي. په دې ځنګل کې شاوخوا 8000 انسانانو خپل ژوند د مختلفو عواملو له امله له لاسه ورکړی. په هر حال ځو اصلي کیسې ته. سید کریم ربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. د 2012 کال د جولای په لومړۍ نیټه د سویلي افریقا یو پلټونکی دیوی فلاسس چې د امازون ځنګل ته د تګ پلان درلود، چې د پلان مطابق دا سفر د امازون له سیند څخه پیلېده بیا د برازیل په اتلانتیک سمندري سواحلو کې پای ته رسېده. خو د دا سفر د پلان له مخې ټول د امازون په سیند کې د کښتۍ پر مټ وو، په داسې حال کې چې دوی تر دې د مخه د نړۍ مختلفو هیوادونو مختلفو ځایونو ته په یو عادي سایکل د یو سیلاني په توګه سفرونه کړي وو. خو د دې سفر چې اوږدوالی تر 6430 کیلومتره رسېده، یعنی د واټن له پیل څخه تر پایه د رسېدو تر 5 میاشتو پورې وخت نیو. همداراز دیوی په دې سفر کې بې له کوم ملاتړه یوازې روان وو. خو د امازون ځنګل او سیند څومره خطرناک دی په دې ښه پوهېده. له همدې امله مخکې له دې چې دی خپل سفر پیل کړي د هغو زهرجنو مارانو او حیواناتو څخه د ځان ساتلو لپاره پوره چمتووالی نیولی وو. بالاخره د 2012 کال د جولای په لومړۍ نیټه سفر ته ملا وتړله چې هره ورځ به یې له 10 څخه تر 12 ساعتونو پورې په خپله وړه کښتۍ کې مزل کوو. همدارنګه د شپې به یا په کښتۍ کې ویده کېده یا به یې په ځنګله کې خیمه جوړه کړه او هلته به یې خوب کوو. په همدې توګه پر دیوی د سفر نږدې 2 میاشتې تېرې شوې چې دیوی په ځنګله کې له مختلفو یارونکو حیواناتو سره هم مخ شه. خو د سفر په 55مه ورځ یوه کښتۍ چې 2 تنه پکې ناست وو د ده تر مخ په خورا چټکۍ سره تېرېږي او په ډېره لنډه شیبه کې تر سترګو پناه کېږي. دی د کښتۍ په ناڅاپي ډول د تېرېدو په فکر کې و چې هممهاله د یوې تېرې شي په واسطه دی ملا ته لګېږي. ده داسې محسوسوله لکه په چاقو چې وهل شوی وي، خو دا چاقو نه و بلکې دا غشی و کوم چې مستقیم یې د ملا تر هډوکو پورې رسېدلی و، چې له امله یې د بدن مختلفو برخو کار پرېښود او له کښتۍ څخه وغورځېد. دا چې د غشي د لګېدو له امله یې لاسونو ځواک له لاسه ورکړی و، د لامبو نه وهلو له امله په کرار په اوبو کې د ځمکې تل ته نږدې کېده. د ځمکې د تل له صدمې سره یې سم د بدن برخې بیرته څه ناڅه فعالیت پیل کړ او د لامبو وهلو په واسطه یې بیرته د اوبو تر سطح ځان ورسوو. خو شاوخوا ګوري چې هیڅ څوک په نظر نه ورځي بنا له خپلې وړې کښتۍ چې د ده له غورځېدو سره سمه کښتۍ هم په اوبو کې په بل مخه وختې وه. دی په همدې هڅه کې و چې تر خپلې کښتۍ ځان ورسوي، خو په عین وخت کې پر ده د غشي یو بل ګزار کېږي چې دا غشی له مخ سره نږدې په اوبو کې تېرېږي. په دې خورا پیچلي حالت کې په ډېر همت سره په داسې حال کې چې زخمي هم و د اوبو تر غاړې ځان ورسوو. خو د رسېدو سره سم د دریم غشي ګزار پرې وشو چې د مخ په چپه خوا ولګېد. له دیوی څخه د زخمونو خورا ډېره وینه وبهوله چې له امله یې دی پر ځمکه وغورځېد، خو هیڅ پوهېده نه چې آخر پر ده د غشو ګزارونه څوک او له کومې خوا کوي. دی په همدې فکرونو کې و چې هممهاله یوه کښتۍ د ده پر خوا په ډېرې چټکۍ سره روانه وه. کښتۍ د اوبو غاړې ته په رسېدو سره سم تر یو تن ښکته کېږي. دا همغه شخص او کښتۍ وه چې دی ورسره شیبه وړاندې مخامخ شوی و. د دې شخص له لیدو سره دیوی په ټول پلان پوهه شه او خپله لویه تېروتنه ورته محسوسه شوه کومه چې ده له خپل سفر څخه مخکې کړې وه.
دا چې دیوی له خپل سفر څخه مخکې له خطرناکو ځنګلي حیواناتو څخه د خلاصون لپاره مختلف اسباب له ځان سره کښتۍ کې ځای پر ځای کړي وو، خو دا یې هیر و چې د ځنګلي خطرناکو حیواناتو په پرتله د دې ځنګل اوسیدونکي ځنګلي غله تر ټولو زیات خطرناک او ګواښ پیښونکي دي چې دې خلکو په تیر کې هم ډیر خلک د دوی د اسبابو لپاره وژلي وو. دیوی له دوی څخه د ځان ژغورنې لپاره هیڅ کوم پلان نه لري او دی پر دې هم پوه شي چې پر د غشو گزارونه هم دې ځنګلي غلو کول. کوم تن چې له کښتۍ راښکته شه له ده سره نور غله ملګري هم وو او هماغه د غشو گزارونه کول. په عین وخت کې غل د ده خواته نږدې کېږي او یو لوی چاقو یې د وژلو لپاره راوباسي چې دیوی خپل مرګ په خپلو سترګو ویني، خو همت له لاسه نه ورکوي، له ځمکې پورته کېږي او د ځنګله په خوا تښتي. په همدې وخت کې بیا پرې د غشو ګزارونه شروع کېږي. دا ځل په څلورم غشي دیوی پښې ته لګېږي، خو دیوی لا هم د دومره ژورو زخمونو سربیره مرګ ته تسلیمي نه منله او مخ په وړاندې روان و چې څو کیلومتره پر مخ ولاړ. همداراز دیوی له غلو څخه ځان وژغورو، خو حالت یې د ژورو زخمونو له امله ډیر خراب و او ګمان یې کوو چې تر ډیره به ژوندی پاتې نشي. خو ده غوښتل لا ډیر ژوند وکړي، خو په ځنګل کې هیڅ مرستندوی نه لاره. له همدې امله دیوی یو ځل بیا په زخمي او کمزوري حالت کې همت وکړ او پر مخ روان شه. له نیکه مرغه تر 1.5 کیلومتره پلي مزل وروسته په ځنګل کې له یوې ځنګلي قبیلې سره مخ شه. دا وخت د دیوی روغتیایي حالت خورا کمزوری و چې په همدې حالاتو کې تر روغتون نه وای یوړل شوی، ګواکې ژوند یې همدلته د ژورو زخمونو له امله پای ته رسېدلی وای. خو په داسې حال کې چې دلته نږدې هیڅ کوم روغتون نه و او نه هم د دې ځای له خلکو سره داسې څه و چې تر روغتون دې په بیړه پرې ورسوي. خیر د دې قبیلې خلک دیوی په یوه کښتۍ کې تر روغتون د رسولو هڅه کوي. په یاد ولرئ چې د دې قبیلې خلک یوازې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دا کار کوي. خو کله چې دوی ته معلومه شوه چې دیوی د مخه لا غلو لوټلی دی، نو په نیمه لار کې په همغه حالت پرېږدي. دیوی اوس ټول همت له لاسه ورکړی و او نه یې شول کولی چې وړاندې لا یو قدم واخلي او دا یې منلي وه چې اوس دې مرګ حتمي دی. خو قسمت یې ښه و چې په همدې حالت کې دی یو ځل بیا د کومې ځنګلي قبیلې له وګړو سره مخ کېږي چې دا خلک یې یو څه وړاندې تر نورو ځنګلي قبیلو پورې رسوي. په همدې توګه دا قبیلې وړاندې تر نورو قبیلو پورې رسوي چې بالاخره دیوی تر روغتون پورې ورسول شو. خو روغتون ته په رسېدو یې هم ستونزې هوارې نه شوې، ځکه له دیوی سره نه د درملنې پیسې وي او نه هم ډاکټران په خبرو پوهېدل. همداراز دیوی له خپلې مور سره ټلیفوني اړیکه ونیوله او له ټول حاله یې خبره کړه. د دیوی مور دا موضوع په ډیر مهارت سره په سوشل میډیا خپره کړه او د مرستې غوښتنه یې وکړه. د دې موضوع په لیدلو سره 2 نفر روغتون ته د دیوی د مرستې لپاره ورغلل او ډاکټرانو ته د دیوی د درملنې بیل ورکړ او ډاکټرانو هم تر دې وروسته د دیوی درملنه پیل کړه. خو ستونزه دا رامنځته شوه چې د دیوی د ژورو زخمونو عملیاتو کولو لپاره د ډاکټرانو سره د روغتون کې وسایل نه وو. له همدې امله ډاکټرانو هغه 2 مرستندوی اشخاصو ته د دیوی عصري روغتون ته د رسولو وویل. خو ستونزه دا وه چې د ماښام 6 بجې وې چې تر سهاره پورې د دې ځای له هوایي ډګر څخه هیڅ الوتنه نه کېده. خو د دې ستونزې حل هم راوویستل شو. د کمرشل الوتکې په واسطه یې دیوی د انتقال لپاره روان کړ سره له یو ډاکټر او هغه 2 تنه مرستندوی اشخاصو. روغتون ته په رسېدو دیوی بیړني واټ ته یوړل شه. د ده زخمونه دومره ژور وو چې تر راتلونکو 12 ورځو په همدې واټ کې وو او 1 میاشت په همدې روغتون کې تېره کړه. تر 1 میاشتې وروسته چې ډاکټرانو ته د دیوی حالت د ډاډ وړ ښکاره شه، نو له روغتون څخه یې خارج کړ. نن ورځ دیوی یو لیکوال او موټیویشنل سپیکر ده چې خلکو ته د خپلې کیسې په اورولو سره وایي چې د ژوند له هرو سختیو سره مبارزه وکړئ. د معلوماتو له کتلو او اورېدلو نړۍ مننه. کوم معلومات خوښ شوي وي له خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.